Assalamu alaikum everyone. Welcome to Creative Amir students. زمونږ سره lecture number 53 زمونږ چې C++ programming language کم سیریز او پای کې میسو صحیح ده. نو تاسو چې سټوډنټانو ما سره کنټیکټ وکړو چې سر د lecture number 53 په پلی لیست کې میس ده. صحیح ده. نو نن به مونږه په lecture number 53 باندې چې کوم د خبر کو چې lecture number 53 زموږ سره سو او sorry for that missing class. Okay. نو سټوډنټس کدا سو ګوري lecture number 52 مونږه غوښتو چې what is function څه ده. مطلب په 52 نمبر لیکچر کې مونږه فنکشن چپټر چې کوم دی غا سٹارټ کړو او فنکشن مونږ ډیر زیات په ډیټیل سره خبره کړې و چې یاره زموږ سره فنکشن سری ا سیټ اف انسټرکشن دی that are designed to perform a specific task. مطلب فنکشن سره سری خو سیټ اف انسټرکشنز دي چې هغه مونږ ولیکو او د څه مقصد د پاره ولیکو چې سپیسیفیک ټاسک پرفارم کول لپاره ولیکو دغه زموږ سره فنکشن وي. صحیح ده. نو لیکچر نمبر 53 زموږ سره بیا وو لکه مطلب تاسو په فریز دی لیکچر نمبر 52 په ډیټیل سره ویل چې د فنکشن زموږ سره ټو مین ټایپس دي. یو زموږ سره بلټ ان فنکشن دی او بل زموږ سره یوزر ډیفاینډ فنکشن دی. صحیح ده. نو دا چونکه لیکچر نمبر 53 زموږ سره بیسډ په یوزر ډیفاینډ فنکشن باندې نو دیټس موږ باندې نه لیکچر په یوزر ډیفاینډ فنکشن باندې اخلو او تاسو به ډیر زیات په هیڅ طریقه سره په کوم چې یوزر ډیفاینډ فنکشن زموږ سره سسیز دی. صحیح ده. سټوډنټس تاسو ګورئ تاسو ته مدل ته ګراف ډرا کړی دی چې د دې لپاره تاسو خپوي شئ. صحیح ده. ګوره اول زموږ سره د فنکشن صحیح ده زموږ سره شری فنکشن دی. اوس د فنکشن زموږ سره ټو ټایپس دي. زموږ سره یوزر ډیفاینډ فنکشن دی او بل زموږ سره بلټ ان فنکشن دی. مطلب دا فنکشن زموږ سره بیا پرته ډیوایډ شوی انټو ټو کټګریز یوزر ډیفاینډ فنکشن اند بلټ ان فنکشن. اوس یوزر ډیفاینډ فنکشن باندې ځان پوهه کوي. ګوره د نوم نه خپته لګي چې یوزر ډیفاینډ فنکشن مطلب داسې فنکشن چې هغه یوزر ډیفاینډ کی. صحیح ده. یوزر ډیفاینډ کی د خپل نیډ مطابق سو کی یو فنکشن ویل لیټس سپوز سکار کول غواړم. صحیح ده. یاره دغه کار د پر بار بار هغه سیم لاینز اپ کوډ لیکم ټو دا وځه مطلب دا کار ماته ملټیپل ټایمز پکار دی په یو فایل کې. نو زه ملټیپل ټایمز دغه چې کوم سټیټمنټس دغه دوهراوه هم نه زبا یو یوزر یم کنه زه یوزر یم زه سیستم یوز کوم زه یوزر یم نو زه ځان خپل یو فنکشن کریټ کوم په فنکشن ته زه ویم چې راستا به دا ټایپ کاری. صحیح ده. سیټ اپ انسټرکشنز به ولیکم چې مطلب یو پارټیکولر کار دی هغه پر سیټ اپ انسټرکشن ما ولیکل دا زما سره فنکشن شو خو چونکه زه یوزر یم او ما خپل نیډ مطابق یو فنکشن کریټ کو نو دې ته بیا یوزر ډیفاینډ فنکشن چې دا کوم فنکشن دی د یوزر ډیفاین کو د زموږ سره شوی د زموږ سره یوزر ډیفاین فنکشن او بل زموږ سره بلټ ان فنکشن. بلټ ان فنکشن زموږ سره هغه فنکشن ته وایي چې هغه بلټ ان ګور د نوم نه پته لګي نه بلټ ان چې هغه مخکې نه بلټ شوی لکه مطلب موږ د C++ پروګرامینګ لینګویج خبره کوو نو د C++ پروګرامینګ لینګویج چې کوم دی دا بجان سټراستر دا داخله وګڼه دا د چې کوم انوینټ د کوم ساينټیست د لینګویج موږ سره څه کو انوینټ کړو نو هغه څه کلی هغه په خپل سوچ او د خپل آیډیا یا خپل کریټیکل انالیسس مطابق یا مطلب هاو لکه سم هاو هغه چې کوم فنکشنز د مخکنه په لینګویج کې خو دي. صحیح ده. چې مطلب د یو خاص فنکشن به دا کاری. صحیح ده. نو هغه کوم فنکشن چې د مخکنه په لینګویج کې پراته دي چې دغه فنکشن به زموږ سره سمپل یو پارټیکولر کار دغه کار نه علاوه د بل کار ته نشي غسته. ګوره بلټ ان فنکشن زموږ سره هغه فنکشن دي چې هغه مخکنه په لینګویج کې بلډ شوی دي دا لینګویج چې چا ډیولپ کړی دی هغه خپل ځان نه په دې کې فنکشنز چې کوم دي مخکنه پټ کړی دي لکه مطلب لیټس سپوز یو ګن دی. صحیح ده. نو په دې ګن کې د مخکنه یار دا پټ شوی دی چې کته چرته ټریګر کې صحیح کړه تر ماشو وې دا او تاسو بورډ تال توالي. صحیح ده. دانه غستې ته ماشو وې دا فایر کوي کنه نو چې دا بٹن واله تا فایر یو کو نو دا مخکنه بلټ دا خبره پدې کې. صحیح ده. یا مطلب ته بورډ راکاږي په دې کې چې کوم دی میگزین فروت دی نو البته هغه بولټ څه کوي بولټ به اخلي ګن. صحیح ده. ځکه چې دې په دې کې دا بلټ ان دا چا جوړ کړل هغه دا فینامیناس جوړ کړل دا کار داسې کوي. یا لیټس سپوز د ګاډي ایگزامپل په ګاډي کې ته اکسلیټر ورکې. صحیح ده. ته کله ګاډي سٹارټ روانه چې څومره په اکسلیټر باندې چې کوم دی خپل دی نو غونه سپیډ اف کیږي کنه کار نو دا اسی سره دا بلټ د مخ کې فدی کې چې ګاډي چا انوینټ کړی دی کنه نو هغه مخ کې ورته ویل چې په دې کار باندې دا قصه کې نو دې ته وی بلټ ان نو دا چې فنکشنز دي هغه اوس موږ په د فریوس چې کوم لیکچر دی بلټ ان فنکشن لیکچر نمبر 60 کې موږ په ډیټیل سره ویل دي ټول فنکشنز کوم چې موږ سره الریډي بلټ ان دي هغه هم تاسو ته مال ته ویل دي. نو هغه تاسو بالکل ذکر نه کوم خو صرف په دې فوشي چې یوزر ډیفاین فنکشن هغه فنکشن چې هغه یوزر د خپل نیډ مطابق یو فنکشن ولیکي هغه ته یوزر ډیفاین فنکشن وي یو پارټیکولر ټاسک پرفارم کول لپاره او کوم فنکشن چې الریډي بای د لینګویج بلډ دي په دې لینګویج کې پراته هغه سمپل موږ یوز کوو چې کله موږ ته دا غي فنکشن ضرورت دی. صحیح ده. دا ته موږ سره بلټ ان فنکشن وي. پوه شئ. اوس چې کله
نن کلاس زموږ چې یوزر ډیفاین فنکشن موږ خپل خبرس په یوزر ډیفاین فنکشن کو نو ګوره چې کله یو یوزر لیټ سپوز می ځنه د خپل نیډ مطابق یو فنکشن چې کومه هغه لیکم نو دا موږ لیکلو طریقه کار څه دی نو ګوره د دې یوزر ډیفاین فنکشن زموږ سره 3 مین پارټس دي صحیح ده یو ته موږ وایو فنکشن ډیکلیریشن یعنی زموږ سمپل پروتوټایپ وایو صحیح ده بل زموږ سره شته بل زموږ سره فنکشن ډیفینیشن او تھرد ون زموږ سره فنکشن کالی دا درې سټیپ دي چې د درې سټیپ فالو کول په تر باندې به موږ یوزر ډیفاین فنکشن کریټ کو صحیح ده بیا چې کله موږ فنکشن ډیفینیشن تر شو دا فنکشن ډیفینیشن هغه اکچوال کوډ هغه اکچوال سټیټمنټس یا اکچوال فنکشن باډي چې کوم دا زموږ سره شته او سره فنکشن ډیفینیشن دی نو فنکشن ډیفینیشن بیا پرته زموږ سره ټو ټایپ دي یو ته موږ ډیکلیریټر وایو او بل ته موږ فنکشن ډیفینیشن وایو تاسو به بالکل نه کنفیوز کېږئ چې تاسو ته په دې باندې پروګرام لیکم موږ خپل یوزر ډیفاین فنکشنز اوس کریټ کو نو تاسو بالکل تیری ډیره زیاته داسې دغه ده کنه خو چې کله پریکټیکل تاسو ولیکم تاسو به وایئ چې یار دا خو ډیر زیاته سره خبره دوه درې لاینو خبرې دي خو چونکې تیری مسټ اپ چې تیری باندې تاسو پوه شئ نو بیا زموږ سره قصې خون کوي صحیح ده نو ګوره موږ راځو یوزر ډیفاین فنکشن ته نو د فنکشن کریټډ بای یوزر کال یوزر ډیفاین فنکشن ګوره هغه فنکشن چې هغه بای د یوزر کریټ شي هغه ته موږ یوزر ډیفاین فنکشن وایو صحیح ده لکه لیټس سپوز زه user in my function create کو دا زم سره user defined function شو this function are written as a part of program to perform a specific task کو دا user defined function موږ د فار لیکو چې را موږ په دې پروګرام کې فنکشن لیکو د پارټیکولر کار د فار د خپل مرزي یو کار موږ کول غواړو یو فنکشن په ترون موږ فنکشن create کو صحیح ده او دا فنکشن ته user defined function وي this function are written in a specific use او دا موږ د specific use لپاره دا فنکشن څه کو دا ریټرن کو دا لیکو صحیح ده اوس د user defined function زموږ سره 3 main parts دي کنه تاسو کته شي these are function declaration prototype چې ته مونږ وایو صحیح ده دا الریډي تاسو ته خبره مونږ وکړه صحیح ده دا زموږ سره second one function definition دی internal function calling دی صحیح ده اوس موږ function declaration تر اوسه function declaration یو ته prototype وایو دا څه شری نو the function declaration is also called prototype function declaration ته مونږ prototype وایو simple function declaration یا prototype صحیح ده prototype means sample or model ګور تاسو لکه سوچ وکړئ prototype مطلب څه شو sample یا model مطلب دا مونږ د function هغه model یا sample چې کوم دی هغه compiler ته وایو چې کوم ټایپ اپ فنکشن امنګه چې کوم دی یو یوزر سکه هغه کریټ کول غواړي صحیح ده the function declaration only provides the model of the function the function declaration simple زموږ سره د function model سکه هغه پرووايډ کوي کمپایلر ته since function declaration provide the model of the function it is called prototype نو چونکه زموږ سره د دې کار سره function declaration simple دا چې the function model provide can that's why we call them that prototype صحیح ده اوس په function declaration کې کم اهم انفارمیشن چې کوم دی هغه کمپایلر ته پته لګي ګوره فنکشن ډیکلیریشن چې کله چې فنکشن موږ دغه ډیکلیریشن وکړو دغه ته کمپایلر ته فنکشن نیم پته ولګي چې د فنکشن نوم سره بل ته د فنکشن ریټرن ټایپ سره مطلب کم ټایپ اپ ډیټا بر فنکشن ریټرن کوي او څومره نمبرز اند کم ټایپ اپ پیرامیټر یا څومره نمبر اپ پیرامیټر د فنکشن پاس شوی دی دا درې وانه انفارمیشن چې کوم دی فنکشن ډیکلیریشن نه کمپایلر ته پته لګي صحیح ده او سیمیکالن موږ په اند کې بیا ولګو چې کله موږ فنکشن declaration وکړو په اند کې سیمیکالن ولګو کمپایلر ته پته ولګي چې دا فنکشن ډیکلیریشن زموږ سره اند شو صحیح ده نو بل دا چې د فنکشن ډیکلیریشن زموږ سره سیمیلر ټو فنکشن ټو ډیکلیریشن ویریبل دی مطلب ویریبل موږ څنګه ډیکلیئر کوو موږ ویریبل نیم نمخ کې څه وکړو دغه د ډیټا ټایپ فالو کړو مطلب چې کوم ټایپ اپ ډیټا د ویریبل سٹور کړي لیټس سپوز ما واس انٹ ا د انٹ ا مطلب دا چې دا ا زموږ سره ویریبل نیم دی خو د دې مخکې موږ انٹ ولګو انټیجر ولګو په دې ا ویریبل کې زموږ سره انټیجر ټایپ ویلیو سٹور کیږي صحیح ده انټیجر ټایپ ویلیو مطلب څه دی چې 0 1 2 3 یا 0 -1 -2 -3 مطلب all positive and negative numbers ته موږ انټیجرز وایو صحیح ده او د فنکشن نیمینګ چې کوم رولز دي نو هغه سیم د ویریبل نیمینګ د فار چې کوم رولز موږ خپل لیکچر نمبر 7 کې ویلو هغه دي صحیح ده اوس زموږ سره د فنکشن ډیکلیریشن ساینټیکس سمپل دا چې موږ ټایپ ولیکو چې مطلب کوم ټایپ اپډیټ د فنکشن ریټرن کوي د فنکشن نیم دی به زموږ سره ارګومنټس دي اوس راځو سیمپل او دلته تاسو ته یو فنکشن ډیکلیریشن کوم چې تاسو پوه شئ دا موږ څه کیسه کوي صحیح ده ګوره سیمپل دا موږ سره هیش انکلود سټریم زموږ غزړې کیسه او زون مولا او زړې تراوي صحیح ده اوس د څه کار کوم زلته یو اغه لمالټ سپوز ما سره په امیر نوم سره زه یوزر یم کنه زه فنکشن خپل ډیفاین کوم امیر نوم ولا ما ورکو صحیح ده اوس هم چیرې امیر نوم خو فنکشن شو خو دینه مخکې دی ټایپ سره زم چیر انټیجر ټایپ والا فنکشن دی مطلب دا فنکشن به زموږ سره چې کوم ویلیو ریټرن کوي هغه انټیجر ټایپ والای اوس د دې فنکشن نزه کوم یا د دې ارګومنت پاس کول غواړم کنه غواړم صحیح ده نو ارګومنت ورزه ورکوم کنه ورکوم چې تاسو نو ورکوئ تاسو خالي د سپری دی او سیمپل سیمیکالن ولګوي سیمیکالن مطلب دا چې د زموږ سره دا فنکشن اند شو فنکشن ډیکلیریشن هغه کمپلیټ شو نو ګورم موږ
څومره په سمپل خبره وکړه چې یاره فنکشن ډیکلیریشن څه ته وایي. ګوره موږ اول تیوري والا چې کله موږ په تیوري باندې ځان پوه کو دغه نه بعد پریکټیکل موږ څومره آسان پوه شو. سمپل فنکشن ټایپ کوم ویلیو ریټرن کوي چې کوم ډیټا ټایپ والا ویلیو دا بیا زموږ سره فنکشن نیم دی او سمپل کله چرته موږ دا خالی پریدو مطلب دا چې یاره ارګومنت یا پیرامیټر موږ نه پاس کو او که چرته مطلب کې ته وایډ ولي کې دغه به هم دا سیم مطلب چې سم موږ نه پاس کو. که چرته ته کې لیټ سپوز والی کې چې یاره انټیجر x ما په کې واغستو انټیجر y ته ما دوه پاس لن دلته اوس موږ څه وکړو. اوس فنکشن ډیکلیریشن کې موږ دوه ارګومنت یا پیرامیټر پاس کړو نو دا تاسو هم داسې کولای شئ. دا به هم اوس موږ وکړو خو دا سمپل دلته خالی پریدم یا کې تاسو سمپل وایډ کولی کین هم دوه یو خبره ده کسب کې لیکي هم صحیح ده کسب کې وایډ فکولی کین هغه مطلب دا هم چې دلته موږ ارګومنت یا پیرامیټر پاس نکلو او دې ته موږ سمپل سوې ته موږ وایو فنکشن ډیکلیریشن. دا زموږ فنکشن ډیکلیریشن وشو. کمپایلر ته پته ولګی چې یاره زما سره امیر ټایپ یو یوزر ډیفاین فنکشن ست چې دغه ډیټا ټایپ زما سره انټیجر ټایپ والا ویلیو به ریټرن کوي او دینه سره ارګومنټ وغیرہ نه دی پاس شوی پاینټ کې سمیکارن ولګی مطلب فنکشن ډیکلیریشن اند شو. اوکے د دینه بعد بوس موږ راځو خبر وکړو دو خبره برسه کو خبره موږ کوو the function definition صحیح ده the function definition. اوس function definition زموږ سره شی نو راځو او function definition چې کوم دی دغه باره کې خپل خبره هغه مخ په وړاندې بوزو. صحیح ده function definition زموږ سره the main body of the function ده. صحیح ده زه راځم او خپل چې کوم دی دغه مخکې بوزو. که تاسو لګو ګورئ دلته زموږ سره اگزامپل چې راکړل دی وایډ ډسپلی وایډ مطلب دا چې یاره ته دی کمپایلر ته وسته دی فنکشن ډیکلیریشن دا پته لګي چې یاره دی فنکشن نیم زموږ سره ډسپلی دی. صحیح ده دی نیم شو ریټرن ویلیو مطلب دا فنکشن زموږ سره ویلیو ریټرن کوي دا غیر مخکې موږ وایډ لګولې دی او څه پیرامیټر او ارګومنټس ته پاس شي نو په وایډ لګولې دی. دا څه کله ته وګورئ ته دی فنکشن ډیکلیریشن مطلب دا چې یاره فنکشن نیم زموږ سره سم دی کوم ویلیو چې دا فنکشن ریټرن کوي انټیجر ټایپ ته او دی زموږ سره 2 چې کوم د انټیجر ټایپ والا هغه پیرامیټر زموږ سره پاس شوی دی. صحیح ده د سی بیا پلوټ دی مطلب دا چې یاره ټمپریچر زموږ سره د فنکشن نیم دی پلوټ ویلیو دا ریټرن کوي وایډ مطلب ارګومنټ وغیرہ تین دی پاس شوی. اوس موږ راځو فنکشن ډیفینیشن ته. فنکشن ډیکلیریشن موږ په ډیټیل سره وایو. ګوره د ایکچوال کوډ اف د فنکشن از کالډ فنکشن ډیفینیشن. هغه کوم ایکچوال کوډ چې موږ پر پروګرام کې دی کنه هغه زموږ سره فنکشن ډیفینیشن والا فارټ دی. صحیح ده اټ از د سیټ اف انسټرکشن دیٹ ریټرن ټو پرفارم ا سپیسیفیک ټاسک. دا زموږ سره هغه سیټ اف انسټرکشن دی کوم چې موږ لیکو د پارټیکولر ټاسک د پرفارم کول لپاره. صحیح ده ګوره کوم ایکچوال زموږ چې کوم مقصد دی کوم سټیټمنټ موږ ورکو کوم یوزر ډیفاین فنکشن چې کوم مین ایم دی هم سره فنکشن ډیفینیشن دی. صحیح ده فنکشن ډیفینیشن از الویز آوټساید د مین فنکشن. ګوره فنکشن ډیفینیشن دا یو خبره تاسو مست ځان سره کلیر وساتئ چې فنکشن ډیفینیشن به همیشه موږ د مین فنکشن نه بهر کوو. نو دا مین فنکشن نه مخکیم کېدای شي د مین فنکشن وروستم کېدای شي خو په مین فنکشن باندې کې نه نشي کېدای. نو فنکشن ډیفینیشن will be always outside the main function. Okay, it can be written before or after the main function. صحیح ده مین فنکشن مخکې او مین فنکشن بعد تاسو لیکلی شي. It can also be written in a separate file or the function definition موږ په separate file کې هم کولای شو. او که چېرته موږ په separate file کې وکړو نو بیا به دغه فایل موږ د هیش انکلود ډایرکټیو په تھرو په دې ریسنت فایل کې انکلود کوو. صحیح ده ګوره فنکشن ډیفینیشن کې زموږ سره کنسیسټ دی په 2 مین ټایپس دی پارټس دی ډیکلیریټر دی او فنکشن باډي ده. اوس ګوره ډیکلیریټر زموږ سره شي ډیکلیریټر سم پر ګوره موږ فنکشن ډیکلیریشن وایو کنه دا تاسو خیم دا فنکشن ډیکلیریشن وایو نو چې کله موږ دا سمپل دا ما کاپی کولته د څه کومه اوس فنکشن ډیفینیشن کوم کنه نو موږ ول چې فنکشن ډیفینیشن موږ د مین فنکشن نه بهر کوم دا زموږ سره مین فنکشن دی کنه نو د مین فنکشن نه بهر هم شو د مین فنکشن لاندې شو. لیټ سپوز ته د باډي نه لاندې ګوره ما د کمنټ هغه فنکشن ډیفینیشن دلته ما سمپل څه کوم فنکشن ډیفینیشن نو چې فنکشن ډیفینیشن کوم او نه بس څه کوم د فنکشن ډیفینیشن زموږ سره 2 پارټس دی بیا ډیکلیریټر دی او فنکشن باډي دا نو ډیکلیریټر زموږ سره دا چې رقم ډیکلیریشن دی هم سمپل سیم سیز دی خو چونګل تم په اند کې سمیکان ولګو کمپایلر ته پته ولګي زموږ سره فنکشن ډیکلیریشن او چونګې دا فنکشن ډیکلیریشن په سمیکان باندې موږ اند کو او دلته ډیکلیریټر مطلب دا چې دا سیم سیز دلته کاپی کا. صحیح ده دې زموږ فنکشن ډیکلیریټر وایو سیم د ډیکلیریشن په شان کې سره خو په دې کې زموږ سره اند کې سمیکان نه او دا غینه بعد زموږ سره بیا صحیح د بیا فنکشن باډي وره د زموږ سره د فنکشن ډیفینیشن شو د ډیکلیریټر شو دی پوری او د دې نه بعد زموږ سره فنکشن باډي شو او دا زموږ سره شو فنکشن ډیفینیشن. اوکے په فنکشن ډیفینیشن کې زمونږه اکچوال کوډ وځ دلته موږ لیکو. اوکے لیټ سپوز د دې پروګرام کار زموږ سره سره زم چې سمپل ماره په دې په میسج د دې یوزر ډیفاین فنکشن چې کوم موږ یوز ډیفاین کوو امیر زم چې د دې فنکشن کار دا چې سمپل موږ ته په سکرین باندې یو ګریټیټیوډ والا میسج چې کوم دغه شوګي چې هاي I hope you will be fine.
you will be fine. صحیح ده. I hope you will be fine. صحیح ده. زم چې سمپل ته دې کار دا چې راته سمپل مطلب یو ګریټیوډ میسج وکړي. سمپل دا زما یو نیډو دا غیر فرمایي فنکشن کریټ کو. اس تاسو سمپل فور کوم. صحیح ده. نو دې فنکشن کار به چې راته سمپل میسج په کنسول باندې دا یو دغه فریف شو کې چې هاي I hope you will be fine. صحیح ده. اوکې اوس مونږه د user defined function 2 هغه کیسه ویل یو چې فنکشن ډیکلیریشن یا پروټوټایپ چې موږ وایو او به زموږ سره فنکشن ډیفینیشن هغه هم موږ وایو. صحیح ده. د دې نه بعد زموږ سره لاست راځي فنکشن کالینګ. مطلب فنکشن موږ ډیکلیئر کو. صحیح ده. د فنکشن ډیکلیریشن موږ کو فنکشن ډیکلیئر شو دغه باډي هم موږ فنکشن ډیفینیشن هم وکړو. صحیح ده. هغه اکچوال سټیټمنټ چې کوم د سره پر موږ فنکشن کریټ کو هغه هم موږ وکړو. اوس دا فنکشن موږ کال کو کنه لکه مطلب چې کمپایلر ته پته ولګي چې یار فنکشن ډیکلیریشن شوی دی فنکشن په امیر نیمه ډیکلیئر شوی دی. اوکې اوس با کمپایلر ګوري چې یار ته دی فنکشن باډي شته فنکشن ډیفینیشن شته نو فنکشن ډیفینیشن به وګوري فنکشن ډیفینیشن هم شته نو چې فنکشن ډیفینیشن شته خو دا فنکشن خو چا کالکولیټ نه دی کنه څه ضرورت دی فنکشن د کالکول راغلی نه دی نو ولې رن کما نو چې څوک د فنکشن من کالکولیټ نه دا فنکشن زموږ سره وده دی مطلب دا کمپایلر په دمانه غوږ نه کوي. صحیح ده. کمپایلر اکټیو نه لی. صحیح ده. غپ اسی غپ یالي مطلب چاندې کالکولیټ بس پروت دي ځان لا. اوکې اوس مونږه راځو فنکشن کالینګ ته. نو فنکشن کالینګ زموږ سره شته ګوره ښه executing the statement of a function to perform a specific task called function calling. ګوره executing the statement of function the function چې کوم statements دي چې کله موږ غواړو چې زموږ سره execute شي. صحیح ده. کوم function چې کوم statement موږ غوښتي دي موږ وایي چې دا perform شي دا غیر لپاره موږ څه کوو موږ را function call کوو او دا ته موږ وایي function calling. a function calling call is by printing its name. function موږ څنګه call کوو فنکشن من کال کو دغه په نوم باندې د فنکشن به خاص نوم کنه موږ باغ نوم کال کو بس فنکشن وکال شي کمپایلر ته پته ولګي چې را پلان کې فنکشن د کال کول غواړي. if any parameter of the function are given in the parentheses before the name of function کچته موږ په فنکشن ډیکلیریشن کې دا پیرامیټر پاس کړي نو فنکشن کالینګ کې به هم څه پیرامیټرز موږ پاس کوو کچته موږ د پیرامیټر نه پاس کړي نو په فنکشن کالینګ کې هم پیرامیټر پاس کول د ضرورت نشته. صحیح ده. if a function return بیا زم سره وي ک if a function has a return value of numeric type then it could be called arithmetic expression. if a function has a return value که شرط یو فنکشن کې زم سره یو return value وي صحیح لکه مطلب اوس د فنکشن ټایپ انټیجر راغسته نو مطلب زم سره انټیجر ټایپ والا ویلیو سکه هغه ریټرن کوي. صحیح ده. نو then it be used or called in arithmetic expression. نو then it can be used نو دا موږ یوز کولای شو یا موږ د ته arithmetic expression هم ویلی شو. when a function is called کله چې فنکشن کال کومګه د control shift to the function definition. ګوره چې کله موږ فنکشن کال کو نو دغه نه بعد زموږ سره کنټرول چاته لاشي کنټرول لاشي فنکشن ډیفینیشن ته فنکشن ډیفینیشن کې یعنی کم سټیټمنټس چې موږ د فنکشن په باډي کې لیکلو هغه زموږ سره شي هغه زموږ سره ایگزیکیوټ شي. افټر ایگزیکیوټینګ د ایگزیکیوټینګ وروسته د سټیټمنټ د فنکشن باډي د سټیټمنټ ایگزیکیوټ کول وروسته ریټرن بیا زموږ سره شي کنټرول زموږ سره ریټرن شي فنکشن کالینګ فنکشن ته ان نیکست سټیټمنټ زموږ سره چې کوم فنکشن کالینګ بس هغه زموږ سره شي هغه زموږ سره رن شي. صحیح ده. ډیر ایزی هغه سره په دې کې بالکل هغه نشته. اوس موږ راځو خپل آی ډی ته او تاسو پوه کوم ګوره اوس په دې کې زه سمپل بلته یو هغه والا ما ریټرن 0 مطلب دا چې یاره چونکې الریډي زموږ سره فنکشن ټایپ سره انټیجر دی زموږ سره یو ریټرن 0 بول چې زموږ سره ریټرن کوي 0 ویلیو. صحیح ده. اوس زموږ سره فنکشن ډیکلیریشن وشو ساری فنکشن ګوره دا ځل ګوره زموږ سره فنکشن ډیکلیریشن وشو. صحیح ده. په مین فنکشن کې دننه فنکشن ډیکلیریشن به موږ په مین فنکشن کې دننه کوو او فنکشن ډیفینیشن به موږ مین فنکشن نه همیشه بهر کوو. صحیح ده. دغه نه بعد اوس کوم زره فنکشن کال کوم د فنکشن کال کو به موږ څنګه تل ځو ګورل ته موږ سره سمپل تاسو ته کمنټ در کوم تاسو پوه شئ دې ته موږ وایو فنکشن کالینګ کمنټ خو تاسو الریډي فتح شي د موږ سره کمپایلر نه ایگزیکیوټ کړي د موږ سره سمپل یو کمنټ د ځان په وې د پاره. صحیح ده. دلته به سمپل جو سوال کوم فنکشن کالینګ. صحیح ده. چونکه موږ فنکشن څه کوو فنکشن موږ کال کوو د زموږ سره فنکشن کالینګ شو. فنکشن کالینګ موږ څنګه کال کوو موږ سمپل چې زموږ سره د فنکشن کوم نیم هغه ریفرنس په نیم نو زموږ سره نیم د فنکشن سره امیر دی نو ما سمپل امیر ولیکو او چونکه د دې نه موږ سب پیرامیټر وغیرہ دی پاس کړي نو پځې به فریدو نو ګوره دلته زموږ سره وسه کارو شي ګوره اولنه چې کوم کنټرول دی سی پلس پلس پروګرام فایل زموږ سره اولنه چې کوم چې سٹارټ راځي کیږي کمپایلر راشي مین فنکشن مین فنکشن د نن څومره سټیټمنټ یې غټور رن کوي. صحیح ده. نو مین فنکشن چې راشي کمپایلر نو وګوري چې راته خو فنکشن ډیکلیریشن شوی دی مطلب یو فنکشن ډیکلیئر شوی یوزر ډیفاین فنکشن ډیکلیئر شوی دی چې فنکشن ډیکلیئر شوی دی نو آی 3 فنکشن ډیفینیشن شته یا آی د فنکشن کال شوی دی چې فنکشن کال شوی نو فنکشن ډیفینیشن ته بلار شي او فنکشن ډیفینیشن شته د سره ایگزیکیوټ کی ته دې ایگزیکیوټ کول نه بعد به بیا راشي زموږ سره تر فنکشن کالینګ نه بعد چې نور څومره لاندې کوم سټیټمنټس موږ لیکل دي نو هغه سټیټمنټ بیا زموږ سره 1 by 1 شي هغه ایگزیکیوټ کول شروع شي. صحیح ده.
اوس راځو دا پروګرام چې کوم دا ځان رن کوم نو دلته موږ ته یو ایر راغی چې ریټرن دا سپیلینګ ته غلط دی دلته موږ سمپل دا سپیلینګ سکو دا به موږ صحیح کو چونکې ریټرن ویلیو به موږ خواخه کو نو تاسو کته شي په کنسول موږ ته یو هغه میسج شو کنه چې هاي آی هوپ یو ویل بی فاین کنه نو دا زموږ سره ګریټیوډ میسج شو چونکې زمونږ کوم نیډ هغه هم دا و چې موږ یې بسکرین میسج شو دا زموږ سره دا اوس دا زموږ سره د یوزر ډیفاین فنکشن موږ په create کو خپه اعلی طریقه سره صحیح ده اوس سټوډنټس تاسو ته خیمه لیټ سپوز زواره مې چیر د امیر فنکشن نه زسه کومه لیټ سپوز ته یو انټیجر x او انټیجر y چې کوم دی دا دوه پارامټر ته ما پاس له صحیح ده اوس دا دوه پارامټر ما پاس له نو سمپل د فنکشن ډیکلیریشن ما وکړو نو په سره فنکشن ډیفینیشن ته ډیکلیریټر به هم زسه کوم سیم موږ ساتو کنه کنټرول x او کنټرول y دا دوه دي ما سوکلو یو ویریبل چې ما از پارامټر پاس کړی دی فنکشن نه اوس سم چار دی کار دی چې دا زموږ سره د دوه x او y جمع کی زم چار د سم اپ first and second number is the number is صحیح ده نو ته سمپل سو کوم زبولی کوم چې یار x او y د زموږ سره په خپل کې شي جمع شي سمپل از دیټ کنه اوس سټوډنټس موږ سم وګلو دی فنکشن باندې موږ سمپل دوه x او y چې کوم دغه جمع کړو د x او y ویلیو موږ ته نشته نو سمپل دلته سپوز مین فنکشن کې ځان سره یو علامه یو انټ a صحیح ده او دلته سپوز راچو م 40 صحیح ده او دا سی بیا سمپل یو انټ علامه انټیجر b صحیح ده او دی b تل سپوز ساين کوما 55 اوس زموږ چې را دا دوه د زما سره جمع شي صحیح ده اوس ما چونکې الریډي یوزر ډیفاین فنکشن ما یو خپل فنکشن کریټ کړی دی اوس د دې فنکشن کاردار چې پروګرام کې په کم ځای کې زما سره 2 نمبرز یا غزټ کوم نو زه بس سمپل یو لاین لیکم د خپل فنکشن په کال کوم دغه ورته ریفرنس په لدی ویریبل اور کوم دغه سم به سره راځي لکه لیټ سپوز تاسو غواړم چې a او b جمع شي سمپل فنکشن کالینګ کې تاسو یم چې a او b ته ما پاس کړو a او b ته ما پاس کړو نو a به سره ریپلیس شي بای x به سره ریپلیس شي بای a and b به سره ریپلیس شي بای y او دلته سمپل دا a او b سره فنکشن ډیفینیشن کې شي دا به جمع شي سره چې کوم سم دی هغه مونږ ته راشي نو سمپل ماره فنکشن چې کوم دی هغه رن کو ګورو چې مونږ ته دا راځي کنه ما ته چې د سم اف فرست اند سیکنډ نمبر اس 95 صحیح 95 نو د a او b سم زموږ سره شي راغی 95 راغی ګوره 95 دې سم شو صحیح ده نو تاسو په خپل مرزي سره دا سمپل تاسو ته ما غو خل چر څنګه یوزر ډیفاین فنکشن سره کار کوي دي ټایپس کم دي اوس تاسو مختلف فنکشنز چې کوم دی هغه سوچ وکړئ سرچ کړئ او یوزر ډیفاین فنکشن چې تاسو ضرورت دی یا تاسو لس ویریبل اډ کول غواړئ بل څه کار کول غواړئ صحیح ده نو هغه هر څه تاسو کولای شئ هغه هر څه تاسو کولای شئ تاسو دلته کې سټرینګ پاس کړئ پلوټ ویلیو پک پاس کړئ انټیجر پک پاس کړئ میکس اف وکړئ کنه نو دا ټول به تاسو کولای شئ دا بیا تاسو پاس کولای شئ صحیح ده نو لیټ سپوز که زه بل کار وکم لیټ سپوز دلته کې کوم چې یاره لیټ سپوز دلته کوم string او لیټ سپوز string یا زه سمپل یو کریکټرز لیکم کریکټر صحیح ده کریکټر زموږ سره شری لیټ سپوز ما واغستو ګریډ صحیح ده ګریډ اوکې سوري ګریډ GRADE ګریډ صحیح ده اوس زم چیرې دا کوم ګریډ دی یو سټوډنټس دی داغه د سمپل د موږ سره ګریډ او داغه مارکس هم ته شو کوي سمپل از دیټ اسی سمپل یو هغه کو صحیح ده اسی ځان پوهه کو دلته ما سمپل دا کنټرول وی کو صحیح ګریډ شو وای شو پوهه کې زموږ سره شي پوهه کې زموږ سره شي مارکس سمپل صحیح ده مارکس اوکې اوس زموږ سره فنکشن ډیکلیریشن او شو فنکشن ډیفینیشن کې زم چې را د دلته به موږ دا شي څه کو دا موږ اوس چینج کو صحیح ده اوکې زما میسج څه پاس کو میسج به زه پاس کو بچی د لویشه چې the grade of student is grade is نو سره سمپل موږ grade فاس کو دا غینه بعد به چې کوم grade دی هغه زموږ سره شری grade زموږ سره دلته موږ ویل grade صحیح ده چې کوم زموږ سره grade دی GRADE grade صحیح ده نو grade په پاس کو دا غینه بعد بیا موږ راشو او دلته به چې کوم دی ولیکو grade شو او دا غینه بعد زموږ سره and marks are او دا زموږ سره د سټوډنټ چې کوم مارکس راځي دا باغ شي صحیح ده مارکس په زموږ سره راځي نو ولته موږ ولیکو مارکس
بیا سره end of line شي صحیح ده. اوس مونږه سمپل چې کوم دی لیټ سپوز ما سره ګریډ چې کوم دی مونږ انټیجر اغستنو سمپل ته وځولم انټ ا صحیح ده. انټ ا زموږ سره سوري کریکټر ا وګوالو کریکټر ټایپ والا زموږ سره شو یو ا ویریبل شو صحیح ده. اوس په دې کریکټر ا کې به سمپل مونږه ګریډ ورکو چې مطلب دې کوم ګریډ ا دی بی دی سی دی ډي دی وټ ایور اوکې. او دا غینه بعد به سمپل په بی ویریبل کې زموږ سره دغه سپاس کیږي لیټ سپوز دغه ګریډ زموږ سره شیر دغه ګریډ زموږ سره دی ګریډ زموږ سره لیټ سپوز شیر ګریډ زموږ سره دی لیټ سپوز डी د سره डी ګریډ دی دغه او دغه چې کوم مارکس لیټ سپوز هغه سره شیر هغه سره دی 29 صحیح ده. اوس ګوره دا زموږ سره چې کوم دی یو هغه کریکټر ټایپ واره شو دا زموږ سره شو هغه شو صحیح ده. نو ا او بي تی ما پاستو سمپل موږ ته سوشي چې را د سټوډنټ چې موږ سره کوم ګریډ دی نو د ګریډ اف سټوډنټ اس ډي د ډي چې کوم د سټوډنټ ګریډ شو صحیح ده اینڈ مارکس ار او 29 د مارکس دي. نو وز تاسو ته یو اسایمنټ درکم زبردست په خپل وکم نو خو نه کوي تاسو چې اسایمنټ درکوم چې تاسو اوس پرن ټایپ کې یوزر نه ویلیو زالي صحیح ده. ما داسې واسه تاسو پرن ټایم کې وایي چې مطلب تاسو ته میسج راشي چې یاره چې انپوټ د مارکس اف د سټوډنټ صحیح ده. نو ته دلته مارکس ورکړئ ګورل تاسو فنکشن ډیفینیشن کې دا وکړئ چې سمپل خبره ده تاسو ټاسک رو ماته په کمنټ کې بیا خپل ریزلټ شو وکړئ صحیح ده چې پلیز انټر د ګریډ اف د سټوډنټ ته ګریډ ورکړئ بیا دغه نه بعد بیا وایي چې پلیز انټر د مارکس اف د سټوډنټ بیا مارکس ورکړئ نو لانی پتا راشي د ګریډ اف د سټوډنټ اند د مارکس اف د سټوډنټ از دا. نو دا تاسو په خپل وکړئ د تاسو اسایمنټ شو. امید لرم چې نن لیکچر تاسو ډیر زیات خوښ شوی. د ټایم راکول جهان مننه زموږ چینل سره ضرور فالو کړئ نوټ سټوډنټس هم شیر کړئ او په دومره سټډي کوشش سره تاسو زړه لیکچر تیاروم. امید لرم چې تاسو زموږ د دغه somehow په تاسو اثر وشي صحیح ده. So thanks for watching and don't forget to subscribe.